السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د تصویرانو لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې په هغه کې به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې بیخي ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو تاسو ډېر ښایسته او خوندور تصویران په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی سئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دارکم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ داسې تاسو خلاص کړئ، د دې څخه کوم پرمیشنان او پرمیشنان به ټوټل تاسو الاو کړئ او د هغه رقم په سپیر کې تاسو تصویران جوړولی سئ، په افیکټس کې تاسو افیکټسونه په لګولی سئ، په کولج کې تاسو 2-3 تصویران سره مکسولی سئ او د هغه رقم په کیمره کې تاسو نور خپله تازه تصویران اخیستلی سئ. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو سکویر ته راسئ، تاسو تصویر وروښیاست. اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویر جوړ کړئ، دوستانو صرف په تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې دا تصویر جوړ کړمه. کله چې تاسو هغه تصویر جوړ کړئ، د هغه رقم شیډو سو، بلینډ سو، په بلینډ کې تاسو افیکټسونه درکوي. که تاسو غواړئ چې هر افیکټس به ودروئ، هغه افیکټس تاسو په هغه تصویر باندې درولی سئ او د هغه رقم ګوره په فلټر کې تاسو په دې تصویر باندې فلټران درولی سئ او د هغه رقم ګوره سنیپ سو، په دې کې تاسو کولی سئ چې خپل یعنې ټکسټ سره ولیکئ. تاسو ډېر ښایسته او خوندور تصویران په دغه اپلیکیشن کې جوړولی سئ. نو ګوره دوستانو زه په بیک باندې وځمه. نو ګوره دوستانو کله چې زه په بیک باندې ووځم، د هغه رقم بېرته زه راځم. زه غواړم چې تصویران جوړ کړمه. تاسو به صرف هغه خپل تصویر وروښیاست. کله چې تاسو خپل تصویر وروښیاست، د هغه رقم په ایډیټ کې تاسو کولی سئ چې هغه ایډیټ کړئ، یعنې لینډسکیپ، پورټریټ او د هغه رقم ولټ یې واړوئ. په سټیکر کې تاسو سټیکر ورسره ایډولی سئ او په ایډجسټمنټ کې تاسو د هغه نوړه زیاتولی او کمولی سئ او د هغه رقم دوستانو کوم ښایسته اپشن چې ده او خوندور افیکټس چې ده، هغه دلته تاسو په افیکټس کې کولی سئ. کله چې تاسو غواړئ چې په خپل تصویر باندې یو افیکټس ودروئ، نو دوستانو صرف په تاسو هغه افیکټس کلیک کړئ. کله چې دوستانو تاسو هغه افیکټس کلیک کړئ، دلته به تاسو راسئ، خپل تصویر به وروښیاست. اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویر جوړ کړئ، دوستانو صرف په تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره زه غواړم چې دا تصویر جوړ کړم، ما صرف هغه تصویر وروښوئ. کله چې تاسو هغه تصویر وروښیاست، یعنې هغه افیکټس به په دغه تصویر باندې اټو پروسس خپله ولګېږي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې تاسو انتظار ورته وکړئ، نو ګوره دغه به جوړ سي. اوس تاسو کولی سئ چې دغه هر ځای کښېږدئ او د دې روټیشن ور بدل کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دې کې تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې بیخي ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.